تاسو به هم لیدلی وي چې ډېری ځوانان کار کوي، زحمت وباسي، پیسې ګټي، مګر پیسې ورسره نه پاتې کیږي. راځئ پر همدې ستونزې وغږیږو چې څنګه کولی شو خپلې پیسې سمې مدیریت کړو او پیسې وساتلی شو. قیمتي شیان ستاسې ارزښت نه لوړوي. که ستاسې ساعت د 300 یورو وي یا د 10 یورو وي ورته وخت ښایي. که ستاسې بټوه د 300 یورو وي یا هم د 10 یورو وي هماغه پیسې پکې ځایږي. کوم اضافي کار درته نه کوي. نو کوشش وکړئ د سیالۍ او ځان ښودنې لپاره د قیمتي شیانو له اخیستلو ډډه وکړئ. البته که تاسې داسې شیان قیمتي اخلئ چې هغه تاسې په دوامداره توګه کاروئ او مسلسل کارونې ته اړتیا لري، کومه ستونزه نشته. مګر دا کارونه باید هیڅکله د سیالۍ او ځان ښودنې لپاره نه وي، ځکه ستاسې ارزښت ستاسې قیمتي شیان نه ټاکي، بلکې ستاسې رویه او معنویت ټاکي. کوچنیو مصارفو ته مو پام وکړئ. مثلا تاسې هره ورځ یو ریډ بول څښئ. عادي خبره ده؟ نه، عادي نه ده. دا یو سورۍ کشتۍ ته ورته مثال دی چې ورو ورو ورته اوبه راځي، مګر همدا د اوبو ورو ورو راتګ یو ورځ حتما دا کښتۍ غرق کولی شي. نو دا یو عادي مثال و، مګر داسې ډېر کوچني مصارف شته دی چې موږ او تاسې ته عادي ښکاري، خو زموږ د ډېرو پیسو د مصرفېدو سبب کیږي. ډېرې نغدې پیسې مه ګرځوئ. د پیسو د مدیریت د برخې متخصصین وایي چې د ډېرو پیسو ګرځول انسان ته یو ډول ډاډ ورکوي او د شیانو د اخیستلو په وخت کې هیڅ ډول فکر نه کوي، او د پیسو دغه ډېروالی د دې سبب ګرځي چې د پیسو د مصرف په برخه کې هم هیڅ ډول احتیاط ونه کړي، او د بې ځایه مصارفو یو عمده دلیل همدا دی. خپلې پیسې متحرکې کړئ. که تاسې لږه اندازه پیسې هم سپما لرئ، کوشش وکړئ چې ځای پر ځای یې مه پرېږدئ، پر یوه کوچني کاروبار یې ولګوئ. که چېرته تاسې په خپلو پیسو سره زر اخلئ، دا د پیسو له حرکته غورځول دي، یعنې دا پیسې تاسې ته نورې پیسې نه ګټي. سمه ده چې یو ډول سپما ده، مګر کوشش وکړئ کاروبارونو کې یې مصرف کړئ. دا د دې سبب ګرځي چې تاسې د یو عاید پر ځای د عاید نورې لارې چارې هم ولرئ. د شیانو له اخیستلو وړاندې یو ځل فکر وکړئ. مثلا تاسې لاړئ یو سوپرمارکېټ ته او یو څه مو خوښ شو، وړاندې له دې چې پیسې ورکړئ یو دفعه فکر وکړئ چې آیا دا په کومه ډله کې راځي. شدیده اړتیا ورته لرئ، یو عادي اړتیا ده، او که هسې ذوق دی. که چېرته په عادي ذوق کې راځي نو کوشش وکړئ له اخیستلو یې ډډه وکړئ، ځکه کولی شي کوم وخت چې بیخي ډېرې پیسې ولرئ دا ذوق پوره کړئ. اوس وخت کې د شدیدې اړتیا او د اړتیا شیانو پر اخیستلو فکر وکړئ. اوس تاسې ووایئ چې تاسو د پیسو د مدیریت په برخه کې له کومو تخنیکونو ګټه اخلئ او آیا تاسې ته یې ګټه کړې او که نه.